السلام علیکم دوستانو، بیا هم ښه راغلاست زموږ یو نوې ویډیو ته. خدای وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. دوستانو ډېری کومنټونه، ډېری میسجونه ما په دې په اړه ترلاسه کړي وو چې د فرانسوي ژبه کې موږ څنګه کولی شو ځان معرفي کړو. دوستانو په فرانسوي ژبه کې د معرفي کولو ځان لپاره یو میتود ده چې هغه ما تاسو ته نن په دې ویډیو کې ځای په ځای کړی دی. تاسو بیا وګورئ. دوستانو فرانسویان که په انګلیس خلک وي که فرانسوي، هغوی په کله چې ځان معرفي کوي نو خپل ځان په اړه ټول معلومات ورکوي، حتی خپل نوم نه ونیسه تر کوم شیان چې حتی کوم خواړه چې خوښوي، کوم رنګونه چې خوښوي، ټول پکې یادوي. او دوستانو تاسو په یاد ولرئ کله چې تاسو د ادونتیان یا انتیان ورکوئ نو تاسو باید دغه شیان چې زه اوس نن ویډیو کې ما ویلي دي هغه باید تاسو خپل په معرفي کول یا خپل پیژندنه کې باید ووایئ. دوستانو نو ستاسو د سوال په اندازه باندې ما تاسو دا ویډیو جوړ کړه، خو ډېره ساده ویډیو مې جوړه کړې ده. تاسو کولی شئ چې د همدې ویډیو په چوکاټ کې خپل ځان معرفي کړئ. تاسو هم همیشه طریقه ښودلې ده که کوم څوک هم پیدا نه کړو چې ځان ورته معرفي کوي، یو آینې ته ودرېږئ، همدغه جملې زده کړئ او ځان پړه او ځان پکې معرفي کړئ. دوستانو که بیا هم کوم سوال هم درلودلو دوستانو، زما انسټاګرام ته راشئ، زه به تاسو ته انسټاګرام کې په ډېر واضح ځواب درکړم. دوستانو تاسو اول هغه کومې جملې چې په ځان معرفي کولو کې استعمالیږي هغه تاسو وګورئ، بیا ورپسې یو عمومي ځان معرفي کول په آخر ویډیو کې زه تاسو ته ښیم. دوستانو تاسو فعلا همدغه جملې وګورئ، بېرته راګرځو. دوستانو ښه ګرانو دوستانو، څنګه مې چې تاسو ته وویله دغه ځان معرفي کول په فرانسوي ژبه کې یا پریزونټې دا چې ته د مهمو موضوعاتو څخه په فرانسوي ژبه کې ده او دوی ځان دپاره یو میتود لري. دوستانو زه جمله په جمله کومې جملې چې په معرفي کولو کې استعمالیږي هغه جملې تاسو ته وایم او تشریح کوم. بیا په آخر کې یو کلي معرفي کومه نو تاسو کولی شئ چې هغه به ځان دپاره مقص استعمال کوئ. تاسو اوس غوږ شئ، کوم ځای نه شروع کېږي، په کوم ځای کې کوم شی استعمالیږي هغه ټول زه تاسو ته وایم. ګورئ اول کنه چې شروع کوئ، je m'appelle احمد، زما نوم احمد دی، j'ai 28 ans، زه 28 کلن یم. یا د دې 28 کلنۍ په ځای تاسو ویلی شئ چې کنه je suis né، مثلا خپل د کال زیږېدنې کال به ولیکئ کنه، بس لکه 1995 کنه، یا میاشت هم ویلی شئ مثلا 16 اوت یا هغه ټول شي راځي، هر یو چې هر میاشت چې هر کال چې تاسو کولی شئ ذکر کړئ. او مستقیم ویلی شئ چې j'ai 28 ans. دغسې به هم دغه په معرفي کې دغه شاید جملې استعمالیږي. ورپسې به تاسو چې کوم کار لرئ، کومه وظیفه لرئ، هغه به ورپسې ذکر کوي. یا به ته شاګرد یې، یا به کوم ځای کې کار کوې، یا به تا پوهنتون خلاص کړی کوم ځای کې به کار کوي. یا مستقیم به ورته که شاید شاګرد وي je suis étudiant، زه یو شاګرد یم. صحیح شو. یا به وایي چې یا به مثلا یو کار کوي ورته je suis un médecin، زه یو ډاکټر یم. صحیح شو. یا je suis un mécanicien، یا زه یو شیمه یو مستری ما. هر شي تاسو کس به دغسې خپل وظیفه ورته ذکر کوي. دوستانو چې اوس je suis étudiant د یونیورسيټي، یا زه د پوهنتون شاګرد یم، یا د ایکول یا د مکتب شاګرد یم، دا اوس ذکر کوي تاسو. ورپسې کوم ځای کې چې تاسو اوسېږئ هغه ځای به ورته ذکر کوئ. ګورئ دغه ترتیب همیشه ما تاسو ته دا وایم چې دا د مکتب طریقه معرفي ده. دوستانو اوس ګورئ j'habite en France، زه په فرانس کې اوسېږم، یا کوم ښار کې چې اوسېږي د هغې ښار مستقیم ذکر کوي j'habite à Paris، یا زه په پاریس کې اوسېږم. یا مهاجرین چې کله په ځان چېرته موږ تاسو که چېرته ځان معرفي کوو، که چېرته سویس کې، بلجیک کې، یا هم په فرانس کې، هر چېرته چې کانادا کې، نو موږ وایو چې je suis arrivé en France، زه راغلی فرانس ته، د کال نوم به ولیکئ 2021 2022 دغه کال کې راغلی یم. یا به وایي چې j'habite en France depuis 2021، زه په فرانس کې اوسېږم د 2021 کال نه راهیسې. دغسې جملې تاسو کولی شئ په معرفي کې استعمال کړئ. بیا کولی شئ لکه خپل شخصي معلومات نور هم ورکړئ که نه، لکه وایي چې j'ai 2 frères et 2 sœurs، زه 2 ورونه لرم او 2 خویندې لرم. چې څومره تاسو لرئ کولی شئ دا هم پکې ذکر کوئ. دوستانو دا هم ډېر یو مهم موضوع څخه ده. بیا خپل هغه نور شخصي لکه که چېرته مجرد وي چې je suis célibataire، زه مجرد یم، یعنې واده دې نه ده کړی، سمه ده. او که چېرته واده دې کړی و بیا به دغه جمله ورته استعمالوي je suis marié، زه متأهل یم، واده مې کړی دی. که چېرته بچیان دې ول 2 3 هر څونه چې و هغه به هم کولی شي ورته ذکر کړي چې j'ai 2 enfants 3 enfants، څونه چې ماشومان دي و نو ته هماغه جمله کې ذکر کوي. دغه جمله بندي آخر کې څنګه ځان معرفي کوو، زه آخر کې تاسو ته اول دا جملې سره ځان اشنا کوي. وروسته دې نه به هغه شیان چې تاسو خوښیږي، که هغه لوبې وي، که هغه یو کار وي که نه، رنګونو کې، جامو کې، هغه هم تاسو کولی شئ ذکر کوي. صحیح شو. داسې به وایي که نه چې j'aime le sport، زه ورزش یا سپورت خوښوم. داسې هم ویلی شئ چې je fais le foot،
زه د فوټبال لوبه کوم. اوس چې هر لوبه ته کې نو دغه پکې ذکر کا په سپورت کې لکه فعل کورس منډه یا هم والیبال باسکټبال هر لوبه چې کې رګبي یا رګبي چې ورته وایي هر لوبه چې کې نو ته بیا دې کې کولی شي دا ذکر کې په خپل معرفي کې دا یو مهم موضوعات څخه ده. وروسته بیا رنګونه کې راځو. اوس ګوره په رنګونه کې که نه ګوره ژیم les couleurs noir et bleu. زما تور او دغه بلو یعنی آبي رنګ خوښیږي دوستانو. اوس چې هر رنګ ستاسو خوښیږي نو دغه جمله کې ځای په ځای کوي. دا په معرفي کې اکثرا یادوي چې تاسو که امتحان ورکوئ د ادو یا امتحان ورکوئ یا چېرته تاسو کار لرئ تاسو نه پوښتنه کېږي چې تاسو کوم رنګ خوښوئ نو دغسې به ورته ځواب ورکوئ یا به خپل معرفي کې وایي. اوس ستاسو په اړه چې نور خبرې دي هغه لکه خواړه کوم خواړه دې خوښیږي که نه نو هغه ته کولی شي یاد کې پکې. ګورئ په خواړه کې چې تاسو هر شی خوښوئ هر شي ته ترجیح ورکوئ نو هغه تاسو کولی شئ چې په ام فعل سره یا په غفیغ فعل سره یا ادوغ فعل سره تاسو تشریح کوئ. خو زه تاسو ته هغه ساده کلمات راوړم چې تاسو پوه شئ. ګورئ je préfère manger des légumes که نه زه خوښوم یا زه ترجیح ورکوم چې سبزیجات وخورم. نو تاسو چې هر شی خورئ خوراک کې تاسو کولی شئ خپل معرفي کې که هغه چېرته لیکئ که چېرته بیانوئ نو په دغه شکل کې ولیکئ. تاسو نه پوښتنه هم کېږي داسې که نه نو کولی شئ دې دپاره دلیل هم ووایه parce que c'est bon pour la santé. صحیح شو ځکه دا ډېر ښه دی د صحت دپاره. او ژیم لکه کافي او زه خوښوم لکه په څښاک کې شی چې څښل کېږي کولی شئ تاسو تی چای مو وایي که نه زه اوس کافي وایم نو تاسو کولی شئ چې بل شی لکه تاسو کولی شئ چې یو بله نوشابه یا بل داسې جوس ولیکئ که نه نو تاسو چای ولیکئ. زه ژیم له کافي زه کافي خوښوم. په دغه شکل کې تاسو خپل معرفي کوئ. تاسو کولی شئ دې کې نور هم اضافه زه تاسو ته چوکاټ ښیم نو تاسو پکې خپل اضافه کړئ. اوس په خوښولو کې تاسو دغه ورزش په ځای کولی شئ چې ژیم لیر لې لیڤر زه خوښوم چې کتاب مطالعه کړم که نه هر څه چې خوښوئ. نو مطلب دا دی چې تاسو د ا په سطحه یا د ادو په سطحه چې هر چې ته ځان معرفي کوئ په یو مکتب کې په امتحان کې تاسو نه پوښتنه کېږي یا چې ته لیکئ نو دغه یا به دغه سوالونه پته تاسو ته کېږي چې دغه ځوابونه دي یا مکمل تاسو ته وخت درکوي تاسو ځان معرفي کوئ. نو حداقل یو نیم دقیقه تر 2 دقیقو پورې به ځان معرفي کوئ. ښه دوستانو تاسو دغه جملې وکتلې دوستانو تاسو کولی شئ چې همدغه فعلونه همدغه جملې تاسو خپل ځان د معرفي کولو لپاره استعمال کړئ. اوس ګورئ زه یو معرفي کومه تاسو دغه وګورئ نو همدغه شکل کې ځان دپاره یې جوړ کړئ دوستانو. نو بیا دغه معرفي کول چې خلاص شو بیا اخر کې به تاسو په کومنټ کې ماته ولیکئ چې ځان معرفي کوئ. زه وګورم چې تاسو څونه برداشت کړئ دوستانو. ډېره مننه دوستانو. د ویډیو باقي برخه ګورو او سبسکرایب هم هېر نه شي. مننه دوستانو. ګورئ دوستانو اوس عمومي معرفي کوم. ګورئ je m'appelle Khalil. Je m'appelle Khalil. J'ai 28 ans. J'ai 28 ans. J'habite en France. J'habite en France depuis 2021. Depuis 2021. Je suis professeur de français. Je suis professeur de français. J'ai 2 frères et 2 sœurs. J'ai 2 frères et 2 sœurs. Je suis marié. Je suis marié. Et j'ai 2 enfants. J'ai 2 enfants. Une fille et un fils. Une fille et un fils. J'aime le sport. Je fais le foot et cricket. Et j'adore lire les livres. Je préfère lire des livres d'histoire. Je préfère lire des livres d'histoire. Et j'aime les couleurs noir et bleu. Mais j'aime pas les couleurs jaune et rouge. Je préfère manger des légumes parce que c'est bon, parce que c'est bien pour la santé. Parce que c'est bon pour la santé. Et j'aime bien le café. دوستانو اوس تاسو په کومنټ کې همدغسې ځان معرفي کوئ او بیا تمرین کوئ یا یو آینې ته ودرېږئ خپل ځان معرفي کوئ بیا وګورئ چې څومره تغیرات تاسو کې راغلی ده.
مننه دوستانو، کومنټ هیر نشي او سبسکرایب د چینل تاسو نه هیر نشي. ډیره زیاته مننه. د الله پامان.